حضرت نوح علیہ السلام دا آدم علیہ السلام نه تقریبا صد پاسه زر کالا رستو راغلی دی. بعض علماء یو زر شپږیش کاله یادوي، څوک یو زر دیرش کاله یادوي، څوک کم و بیش، خو تقریبا د دې زمانه د آدم علیہ السلام نه زر کاله پس وه. او علاقه د نوح علیہ السلام د دجلې دریاب او د فرات د دریاب په دې منځ کې یو لویه وادي ده. د دې بغداد نه شروع شوې د دیار بکر ورته وایي. د دجلې او د فرات دریاب منځ دی او د بغداد او دیار بکر دا دې منځ کې ډېر لوی غرونه دي. د هغې غرونو په منځ کې دا یو اوږده علاقه تېره شوې ده. د عراق دی، موجوده عراق کې دی، دې علاقه کې دا زمانه تېرې دا علاقه وه. دې کې نوح علیہ السلام پاتې شوی دی. نوح علیہ السلام ته آدم ثانی وی، ځکه دنیا چې رب العالمین هغه وخت کې کم کافران غرق کړل نو بیا د ده نه الله دا دنیا روانه کړه. نسل الله د نوح علیہ السلام او د هغه د بچو نه شروع کو. او قرآن حکیم کې خو د ټولو پیغمبرانو ذکر دی، د اکثرو پیغمبرانو ذکر دی، لوی چې کم جلیل القدر پیغمبران دي. خو نبی علیہ السلام بخاری شریف کې حدیث دی، په مسلم شریف کې دته اول الرسول وی. په دې پیغمبرانو کې یو خاصه طبقه ده، د هغې څه خاصې ذمه دارۍ دي. انبیا خو څه د پاسه یو لک څلېرویشت زره یا 2,40,000 زره، په دې کې د رسولانو یو خاص تعداد 314 دی. نو دې 314 کې لومبی رسول حضرت نوح علیہ السلام و. د قوم بت پرستو شرک به کو، بوتان به جوړ کړو، هغې ته به سجدې کولې، د هغې بوتانو عبادت به کو. او غټ غټ پکې بوتانو، 15 پکې غټ غټ بوتانو، یعوق او نصر او داسې نورم غټ غټ لوی لوی بوتان دی ساتلی و ځان له هغې ته به سجدې کولې او د خپلو دنیاوي حاجتونو سوالونه او دعاګانې به د هغه بوتانو نه غوښتلې. آدم علیہ السلام چې کله د دنیا نه تشریف یوړو، د هغه نه پس حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ممکن د نور پیغمبران هم خو د هغې ذکر نشته، نو دا بت پرستی شروع شوه. اوس هم ډېر خلک په هندوستان کې یا په جاپان کې یا په بعضې ملکونو کې بوتانو ته سجدې کوي. او زمونږ په دې علاقه په دې وطن هم که تاسو دا کنډرات وګورئ، دې رزړو کې یا د ایساره کې یا په دې تخبې کې یا سنبدال کې شته، یا په دې ډیرو کې چې څومره ده زړې ډیرې لټوي نو بوتان به پکې راخېږي. او د هندوانو د مشرکانو د عبادت ځای نه به راخېږي. دې نه دا معلومیږي چې زمونږ په دې علاقه او په دې وطن باندې د بوتانو یو دور تېر شوی دی. ځکه زړې کنډلې چې څومره لټېږي او زړې ډیرې چې لټوي نو په هغې کې زمونږ د کلي کې هم دې ډیرې کې به خلکو بوتان موندل. نو دې نه معلومیږي دا چې یو زمانه د دې بت پرستۍ پوره رواج و. خلق کاڼي ته سجدې لګوي، د کاڼي نه ځان له یو بت جوړ کړي او ډانچه جوړه کړي او هغې ته ښکته پورته کېږي، د هغې نه غوښتنې کوي که ناجوړه شي نو د هغې نه جوړېدو سوالونه کوي، بچي ترې غواړي، مال ترې غواړي، عزت ترې غواړي. دا یو قمقل غوندې پروګرام شروع دی. خو زه تاسو په دې پوهېږم چې د دې بت پرستۍ دا بنیاد د کوم ځای نه راغی. د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې د پیغمبر علیہ السلام مقابله راغلی ده نو هغه هم د دې بت پرستو سره راغلی ده.
ابو جهل بت پرستو مشرک وته وای. قوم څومره د مکې د قریشو او غیر چا پیرا ټول بت پرستو. بیت الله کې 360 بوتان ولاړو، د صفا په غونډه بوت ولاړو، د مروه په غونډه بوت ولاړو، نمونه ورته خودي ولات او منات او عزا او صاف او نائله. خو چې کم کاڼې به خشتو مونږ هغه به پترا شو، د هغې نه به بوت جوړ کړو. اوس مونږ وایو دا بوت پرست قمقل قوم دی، ځکه د کاڼي نه ځان له خدای جوړ کړي او هغې ته سجدې کوي. نو قمقل شو که نه؟ د ابراهیم علیه السلام مقابله د خلکو سره وه چې بیا ورغی او ټول بوتان یې مات کړل. د نوح علیه السلام مقابله دوی سره وه، د نبي علیه السلام مقابله دوی سره وه. الله قرآن کې فرمایي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. توبې سره خو الله بر توبخي بعضې ګناهونه پردي حق نه ما سوا. کفر کې اب هم در توبخي، شرک کې اب هم در توبخي. څه ګناه چې انسان کوي د پردي حق نه ما سوا، ممکن دی رب العالمین توبه وباسي. الله ذوالجلال غفور دی، مهربانه بادشاه دی، رحمان و رحیم دی چې توبه دی وویستله چې الله معافي غواړم دا کفر او شرک درته الله بخي. لیکن که توبه دی نه ایستې نو بیا هم امکان لري چې نور ګناهونه درته وبخي. د الله نظام دی، خو قانون دا دی چې لا یغفر ان یشرک به، شرک به نه بخم. بے توبې کې یو سړی د دنیا نه لاړ او د شرک کړي بالکل نه بخلی کېږي. ابو طالب د نبی علیہ السلام مبارک تره دی که نه؟ څومره خدمت یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی. ماشوم یې ګرځولی دی په غېږ کې، ماشوم لوی کړی دی. بیا د کافرو سره مقابلې کړي دي. 3 کاله یو ځای کې نبی علیہ السلام په شعب ابي طالب کې بند و ورسره ملګري مو. کافرو په ډوډۍ بنده کړې وه او بې پې بندې کړې وې، بایکاټ یې ورسره کړی و. نبی علیہ السلام او چې کوم مسلمانان زنانه وې، نارینه وې، بچي ورسره، دې ټولو دا دربونه او دا کبلې خوړې. دومره سخت تکلیف و. ماشومان به جړل، نو دا زړې سپلې او سرمنې به اوبو کې خوټکولې، هغه اوبه به په ماشومانو څکلې. 3 کاله د دې تکلیف دور پیغمبر علیه السلام سره د مسلمانانو نارینه او زنانه او ماشومانو تیر که. دا ابو طالب هم ورسره په دې کې شریک و. دا نارې دم تېرې کړي دي، دا دربونه دم خوړلي دي، دا کبلې او دا بوټي دم خوړلي دي، دا اوږې خېټه باندې ګزاره دم کړې ده. او په داسې نسبت یې د نبي علیه السلام مبارک تربیت کړی دی لکه پلار چې د بچي کوي. او چې کله د نبوت دعوه وکړه نو د کافرو نه به بچ کو. ځکه نه به واره چې څه دې خوښه یې کوه، زه پوه شه او کافر پوه شه. لیکن شرک سره او پرستۍ سره د دنیا نه څه. نبي علیه السلام مبارک ورته ناست دی او ورته نصیحت کوي، ای کاکا جي الله دپاره دا یو کلمه ووایه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما دا الله رسول ومنه او الله یو منه او دا بت پرستي پرېږده، دا شرک پرېږده وګوره مه کوه. باقي زه پوه شه الله پېښه، زه به الله سره دله جګړې کوم. خو ګوره که دا کلمه دې ونه وې نو بیا دې ما علاج هغه مقصې ابوجهل ورته ناست و او کلمې نصیب نه شوه. زمونږ د توحید مذهب د الله د وحدانیت د یووالي هغې نصیب نه شو او هغه شرک کې هغه بت پرستۍ کې د دنیا نه لاړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما خدمت کړی دی نو بس عذاب به معمولی غوندې نورو خلکو په نسبت به کمی، خو جهنم نه به نه بچ کېږي، جنت ته به نه ځي، همیشه مدام مدام په جهنم کې پروت دی. دا رسوله کوم عذاب دی؟ وی دا که زه نه وې نو د اور مینځ کې به پروت و، د چپه کې به هغه اور به دونه ګرم وي چې مازغه به یې خوټ کېږي، دماغ به خوټ کېږي، بچ نه شو. ولې بت پرستۍ سره لاړ؟ نو بت پرستی او شرک دا د الله په نس خطرناکه ګناه ده، لویه ګناه. بخل پکې بالکل نشته، د الله قانون او نظام داسې دی. وایو هلکه دا سړی بت ته سجدې کوي، کاڼي ته سجدې کوي، دا قمقل دی. هغې خپل ذهن کې او سوچ کوي دا خو داسې نه ده که نه چې د کاڼي نه بت جوړ کړی دی او لګیا دی هغه بت ته رام رام کوي او هغې ته سجدې کوي. نه نه نه، دې باندې ځان پوه کوي. دا د دوی چې کوم مخکې پیغمبران تیر شوي دي، د نوح علیه السلام زمانې نه مخکې د پیغمبرانو بچي تیر شوي دي. دې قوم د هغوی فوټوان
او د هغې بوتان ځان سره په دې کورونو کې ایښودي د برکت لپاره سجدې نه کړو د هغې تصویرونه د هغې بوتان د هغې ډانچې په کور کې ایښودې تصویر سازي هغه زمانه کې جایز وه اوس منه ده احترام دپاره لکه اوس هم بعضې خلک د پلار او د نیکه او د عالم او د پیر او د نیکانو خلکو تصویرونه مسویرونه ځان سره ساتي دا ګناه ده بلکل دا تصویرونه به هغې ساتل د هغې به بوتان جوړ کړي ځان سره به ساتل د محبت دپاره د احترام دپاره او دا د دغه پلانکي پیغمبر بوت دی برکت دپاره مې کور کې ایښودی دی دا د هغه پیغمبر زوی دی دا د هغه نوسی دی دا د هغه پیروکار دا نیک سړی دی دا الله ته نږدې دی دا عبادت ګزار دی د ډېر عبادت کړی دی د برکت دپاره او د هغه د عزت دپاره او د هغه د احترام دپاره دا بوت ما ځان سره ساتلی دی به یې ښکلو هغې ته به یې ګلونه اچول رو رو زمانه چې تېرېده رو رو هغې ته سجدې شروع شوې رو زمانې تېرېدو سره هغې ته رکو شروع شوه هغې ته منځ شروع شو هغوی له صدقې شروع شوې او دا بوت مې لګولی دی دا چې د کم پیغمبر نقشه ده دې ته چې زه سجدې کومه نو دا به د دې بوت چې کم خاوند دی کم پیغمبر دی د دې بوت چې کم خاوند دی چې د پیغمبر زوی دی دا بوت چې د چا نقشه ده چې هغه نیکان بندګان دي د قیامت په ورځ به موږ له د الله په دربار کې سفارش کوي اوس دقه دی کفر شروع شو قرآن کې الله فرمایي زمونږ د مکې مکرمې د مشرکانو متعلق د بت پرستو ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا مونږ چې عبادت کوو د دې بوتانو د مکې بت پرستو به وي مونږ دی له نه کوو مونږ دی له کوو چې دا بوتان د چا ډیزاین دی د چا نقشه ده نو د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې مونږ له سفارشونه کوي مونږ اوس هم وایو بعضې خلک زیارتونو له ځي که نه مونږ وایو زیارتون لږ ور چې ځای په ښه سوچ ځای عبرت دپاره لاړ شئ هغې ته هم دعا وکړه ځان ته هم دعا وکړه صدقه خیرات ورته وبخه 2 رکعته نفل وکړه ورته ثواب وبخه زیارت نه غوښتل به نه کوې اوس هم زمونږ د پنجاب کې دا رواج شروع دی هغې زیارت درورو هغې له حیثیت ورکوه عزت ورکوه احترام کوه ګلونه اچوه سیرې اچوه پوخ یې که غلاف اچوه آخر کې سجدې ورته شروع شوې او یو زمانه به داسې راشي دا یاد ساتئ دا زمونږ دا دور هم د بعضې علاقو ګورې دغه سیسټم طرف ته روان دی نو د نوح علیه السلام زمانه کې دا بت پرستي دغې نه شروع شوې وه چې دا هغه پیغمبرانو د هغې د بچو د هغې د نوسو هغه ډانچې د هغې هغه تصویرونه یې ځان سره ساتلي و د عزت او د احترام دپاره ابه یې ښکلول ابه یې د کټ سر ته ایښودي و ابه یې لمارو کې ایښودي و رو رو هغې ته ټیټېدل شروع شو بیا رو رو هغې ته سجدې شروع شوې بیا د هغې نه بت پرستي شروع شو شرک شروع شو کفر شروع شو دا څه کوې دا عبادت په نه کوې هغې وایي نه تا نوی دین راوړه تبلیغ شروع شو قرآن حکیم کې الله فرمایي فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما 50 کم زر کاله ورته نوح علیه السلام نصیحت وکړو او په دې 50 کم زر کاله کې صرف او صرف 80 ملګري پیدا کړل هم غریبانان او دی به څه چل کو دی به دمکې ورکول سم شه ګورئ او غني وطن نه دی وباسو سم شه کني وجنو دی د الله پیغمبر ما تاسو له یو دین راوړی دی هغه دا چې الله یو دی او چې دا کومو بوتانو ته تاسو رام رام کوئ او د کومو بوتانو سجدې کوئ د ځان هم جوړ کړي دي په خپلو لاسونو هم تراشلي دي خدای ته وګورئ دا مه کوئ دا هم د الله د عذاب نه نشي بچ کولی دا کفر دی دا شرک دی دا د الله لویه دشمني دی نه ګورئ ځان وساتئ هغې څه وې ته د الله رسول یې دا را سره ملګري دي جنت والا دي او ما لک علینا من فضل ته خو زمونږ په شان سړی یې که نه ته او مونږ کې څه فرق دی چې ته ځان ته پیغمبر وې زما ته ځان ټیک که که نه ما ته څه وې ځان ټیک که ما ته وې موتا خو یو شي یو که نه نو چې موتا یو شي یو موتا کې څه فرق دی ته لږ یو ما ته نصیحتونه کوي او ما ته تبلیغونه کوي او ما ته د دین خبرې کوي دا قمقل سړی دی هوښیار نه دی چې څوک د دین خبره درته بیان کړي کاغذ ستا نه کمزوری دی لږ غوندې چې یو پوټې باحیثیته سړي وي زمونږ په دې وطن کې مالداري لږ د سپینې جامې خاوند دی لږ موټر والی بنګلې والی
اسې غریب سړی هغه ته دا ویني چې ته راشه مانځله تاسو ورته تپوس کوم نشي ویلی ورته او ای فلانکي ته ګوره د فلانکي زوی ته ګوره ما ته وایي راځه مانځلس اوهو ته ما ته وایي ته څه شې تا ته وایي دو پیسې خدای در کړي دي شکل بستانه د هغه ښي د خدای په نسبت د هغه عزتمند دي دا کبر دی دا لویي ده نو د نوح علیه السلام قوم به نوح علیه السلام ته وی ته خو تا مونږ کې اوس فرق نشته یو شي یو انسانان یو کنه ما لک علینا من فضل تا په مونږ څه بهتري او فضیلت خو نشته او تا سره چې کوم ملګري دي مړه دا قمقل ملګري ځان سره یو ځای کړي اراذلنا بادي الرأي زمونږ کې کمزوري خلک دي سرسری ذهن والا خو چې تا ورته څه ووایي داسې پسې ملګري شو ملګري دي بېکاره دي کمزوري دي په معاشره کې ښکته طبقې والا دي غریبانان دي ته مونږ غوندې انسان یې په مونږ څه غوره نه څه فرشته نه مونږ ستاړو خبره نه منو او بیا به نوح علیه السلام ورته وی ګوره سم شی که سم نه شوې د الله عذاب به د باندې راشي نو پیغور به یې ورکړه فأتنا بما تعدنا ځکه نه هغه عذاب دې راوله که ځکه نه هغه الله ته دې ووایه چې د عذاب خو به مونږ راولي دا به بیا پیغور ورکوه ځکه د طالبانو ته وایم د نوح علیه السلام د ډېر لویړه خاوند د ډېر لویړه مونږ خو په پوټۍ خبره تنګ شو معمولي خبرې قسم دې څوک دویمه خبره نشي برداشت کولی 900 کاله د قوم دا خبرې برداشت کړي سلم نه 900 کاله عمرونه هم زیات چې پوره تنګ شو ملګري به یې ولوال نوح علیه السلام له به یې دمکې ورکولې د هغه بېعزتي به یې کوله د ملګرو بېعزتي به یې کوله او چې د دین د الله د یووالي ته کله دعوت به د ورکو نو کله به یې غوږونو یې ګوتې ومنډلې ټوکو دپاره چغې به یې جوړې کړې غوږونو کې ګوتې به یې ومنډلې تاسو وایي مونږ خو نه دی ځان لاسې مری ستړی کوه نو څه پې رب العالمین ورته وي داسې کار وکړه بس یو کشتی جوړه کشتی جوړه مونږ به درته ګورو زمونږ د نګرانۍ لاندې زه به درته چل ښیم چې داسې کشتی جوړوه داسې جوړوه داسې جوړوه داسې جوړوه او دین تنګ شنو چې تنګ شنو د الله په دربار کې سوال وکړو رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا یا الله په دې مخ د ځمکه چې د کافرانو کور پرې نه دی کافران خو ځکه چې کور یې پرې نه دی انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا الله که دا اوس نور پرېږدې دا کینسر د کینسر په وجود کې خورېږي نو زما دا نور اتیا مسلمانان په دوی یریږم دا رانه وانړئ دوی کې خو د ایمان څه نشته خو دا نور اتیا رانه وانړئ دا خو مرض دې خورېږي ولا یلدو الا فاجرا کفارا که د چاړه کې دا راشي چې دا بچي به مسلمانان شي که نه نوسي به مسلمانان شي الله 900 کاله مې د دوی هغه بچي مو لیدل دوی نوسي مې مو لیدل د سپېره بچي دي چې ته د سړي زوی ته پیدا نه شو چې ته پیدا کېږي دوی د پاسه ارامیان دي چې نوسي دي هغه د دوی نه زیات کافر دي چې کړوسي دي هغه د دوی نه زیات کافر دي ولا یلدو الا فاجرا کفارا چې پیدا کېږي ته هغه ټول کافران فاجران دي پروردګاره بس خلاص مې کته تبه که نور 900 کاله لمې پې ستړی شو الله وی ښه کشتی جوړوه اونې به یې را کټ کولې سره د ملګرو کشتی روانه شوه دوی چې به رالل ښه اوسه پورې پیغمبر به خو ترکان شوې ټوکې شروع شي تا چې د پیغمبر یم اوس ترکانې شروع دا راشه خلک به یې وله راوستل وګورئ که نه مونږ نه وي چې دا د دروغې پیغمبر دی پیغمبر دی ته وایي خو د الله سجدې عبادتونه کوي ته خو تختې را پرې کې او د هغې نه تختې وباسې ونو نو کشتی جوړی دا څه جوړی وی دې نه کشتی جوړوم نو په کشتی به څه کوې وی پته به راته ولګي دې ساده ته ګوره کشتی یې پکار چې دجلې په دریاب کې جوړه کړي د فرات دریاب کې جوړه کړي نو په اوچه په کشتی دې څه کوي په اوچه لګیا دی کشتی جوړی ښه به یې خندل ورپورې دی به ورته وی نن خو تاسو مونږ پورې خاندئ خو یو ورځ به راشي انشاءالله چې بیا به مونږ تاسو پورې خاندو پته به مو لګي خیر دی
دا الله حکم دی. او راشه نوح علیہ السلام ته. موږ نه وی چې دا ناپوهه دي، سرسری نظر والا خلق دی وسره. په اوچ میدان کشته جوړی، کشته به په اوچه ګرځي، دی پایي دی کنه دا به په دریاب کې ګرځي. یو کتاب کې مې کتل دا کشته تیار کړو، ډېره اوږده کشته 300 غزه اوږده، 300 غزه او 10 غزه اوچته، یو عظیم الشان کشته جوړ کړه. ندی براتل پکې به دسماته کو، یو دې به متیازه کولې، لوی دسماته به کو، د حیواناتو دا سوټه او ګندګي راوستره پکې غورځولې. نوح علیہ السلام الله ته فریاد وکړي چې یا الله دا اوس په مصیبت وړې کشته جوړو ما چې سار راشم دا سپیره پکې زموږ مخکم لګیا دي متیازه کوي، او د شپې پکې ګن راوړي او غل راوړي او سوټې راوړي هم پکې غورځي. دې سره الله سوکم اوس کشته جوړه کوم او پاکه کوم. ا کشته ولا ټوله د متیازو نو د ګن او د ډیران نه ډکه کړه. رب ذوالجلال چې سکی قسم په الله کړه چا په ذهن کې تیریږي. الله چې سوکرونی سي سوکې تخلاصول شي. الله وی ته کشته جوړه زما کار دا من پدې به پاکوم نه دا سي په دلنه پاکو دا به زپ شدوي په شغه ته کشته تیار. نوح علیہ السلام کشته جوړه چې څنګه تعالی وی او دی راتله او دی به پورې خنداګانم کولې ترکان شو، خنداګانې به هم کولې، په اوچه کشته جوړی او پکې به دسماتیم کول، ورکوټه او لوی او ټوله دا ګنده ککړه. او اعلان کړو قوم چې بل څوک به بل ځای او دس نه ماتي، رکوټه د کلوې دی چې چاله مو دسماتې ورشي که ماشومې کلوې ټول به دې کشته له راځي. دا ستاسو فلش او دا ستاسو او دسماتې دی. رب العالمین په بیماری ولګوله، داسې بیماری په ولګېده چې ټول خچن شو، دانې پې راوخته، ننکې پې راوخته، په جبو کې هم دانې راوخته او په لاسونو هم راوخته، په وجود کې هم راوخته. لګیا دي علاجونه کې نه جوړېږي. د شپې یو کس راغلی دی کشتې په غاړه ناست دی او دسمات یې کو پکې ور پرېوتی دی چې پرېوتی دی په هغه اوبو موبو کې ځان یې ریستی دی، تلې دې لمبلې دي چې څو ورځې تېرې شوي دي، سړی جوړ شوی دی. ټیک شو هلکه زه خو جوړ شوم، په څه جوړ شوې؟ کشتې کې پروت وم. بس د شپې به یو تو پکې به یې غوټه واله، بیا دروازې به تلل او په کشتې په هغه اوبو کې به یې غوټې واله او جوړېدل به. هلکه د ژبې او غوږونو کې دننه او ګېډه کې دننه هم تکلیف دی، ویسکې که نه د الله نظام سره خو څوک مقابله الله سره کولی شي؟ نشي کولی که د نمرود په دې سپېمه کې رکوټې غوندې ماشي ور دننه که رکوټې ماشي ور دننه بره په دې دغه کې ناست و. نمرود له دا سزا مقرر شوه چې دلته کې به درد او تکلیف پاو، داروګانو باندې کار نه کېده، اپریشنونو زمانه خو ونه، ماشي دلته کې ناست دی. ګوډ ماشي لا بعضې علما وایي یو سړی ځان ته کېنوي په سپړه چپېړه مې دا دی وخه چې هغه نوکر به ډبه و نو ټیک به و، چې هغه به ډب لرې که نو بیا به پې تکلیف او درد راغی، دی کې مردار شو. صاحب هغې ګن ته ونختل هغې سکه پکې لمبل به په سپېبو کې ور دننه کوه، سترګو کې ور دننه کوه، غوږونو کې ور دننه کوه، کشتې پې مکمل پاکه کړه. هلکه بیا هم ثاني دي را باندې کشتې چې هغه څه خلاص شو نو د بار نه به یې اوبه راوړې او هغه به یې پکې اچولې. درېږه چې اوس یې سمه ووینځي، د بار نه به یې اوبه راوړې، هغه یې کشتې دیوالونه به یې پینځل او پاکول به و، هغې نه چې به کومې اوبه دغه کېدې په هغې به بیا سکلې به او په هغې به یې لمبل. نوح علیه السلام ته وي اوس تماشه کوه، ته به ته ګوره او دوی به د خپل غول په خپله خوري، اوس د خپلې متیا دې به په خپله سکي. دا ګند خلق دی په دې دا ګند زه په خپله پاکوم. په جبه به یې د کشتۍ هغه دیوالونه سټل او جوړېدل به. کشتۍ چې کله تیاره شوه بیا اوس داسې کار وکړه چې باس ملګري دې ټول کشتۍ ته خېجوه، 80 کسان تقریبا، او دا څومره حیوانات چې دي په مخ د ځمکه د دې نه یو جوړه نیسه او کشتۍ کې اچوه، هغه جدا جدا خانې جوړې کړې وې. الله د حیوانات به څنګه اچوم؟ تعالی به په خپله اواز ورته وکړه، ټول په خپله بدله راځي، یو نر او یو ښځه، ښي لاس له به د نر راځي او ګس له به د ښځه راځي، کشتۍ ته وروله په مخ د ځمکه چې څومره حیوانات و د الله په حکم ټول را جمع شو ورته، یو نه نر او بل نه ښځه، کشتۍ د هغې نه هم ډکه کړه، یو جوړی پکې واچوله، په خپل هم کشتۍ ته وختل، 80 ملګري هم کشتۍ ته وخېجول،
دا اللہ نے سوالو کو قرآن حکیم کے اللہ فرمائی وفارت تنور التکی او خدا واغی تنور کے اور بلا اولاندے پکی اوبر ہوتے اللہ خی چې دا اور پدے کې زو برا واسطے روخ کې شم چې وبسنګ روخ خټ کې دلی هغه आवाज وکړو تنور چې چینه روخته اوبر وخته مرګ ورته وخیږي بس قرآن حکیم کې الله فرمایي من حکم وک اسمان ته چې اوبر پرېدا زمکه تم حکم وک چې چینه درا برسه لکه اسمان نه بر بارانونه شروع شو زمکه خپل چینه را خو شکلې او سیلاب راغی سیلاب راغی کشته خو او چې زمکه واغی ته برالی کشته په کې اوچته روانه شو د نوح علیہ السلام زوی د کنعان نوم دی نوح علیہ السلام ورته آواز کوي یا بنی ارکب معنا بچی راشه موږ سره سور شه دا قوم مرګري او ته سوی نه بابا تاسو سره نه خېجم سآوي الى جبل يعصمني من الماء دلته غلوی غر دی جودي زباغي ته خېجم ځان مدوبونه بچ کوم تاسو سره نه خېجم ولا عاصم اليوم من امر الله دا الله دا حکم او دا الله دا عذاب نه اس سوق جودي غر باندې ګوري بچی نشي بچ کېده رازر علا گوری مکوا او زوی وطوی نا بابا تاو سر نظم زویم دا قوم مر گرو دی پدی سوچ او فکر کی دی او مضبوط چپر آلا زوی تی خواهی اوڑا دا زوی بیام انسان تا خوگی بچی بھی کنی لخت جگر وطو دل میوہ چی سنگی تی اوڑا نوی اللہ ذو الجلال تی سوالو کو یا اللہ ان ابنی من اہلی داخو زما بچے دے ادلالا غرق اخو غرق شو تبا شو ابو یوڑا فإنه ليس من أهلك إنه عمل غير الصالح تستا بچے نا دا بدا ملل کہ نیک عمل نستا بچے با دا بدا ملل بدا مو علماء ویکن سب بچ کولی شو دا نوح علیہ السلام زیوے بچ کلو کن سب بچ کولی شو نو ابو طالب بچے ہو نوح علیہ السلام کنا سب بچ کولی شو دا لوط علیہ السلام خدا بچے لوط علیہ السلام بچو خدا لاړ قوم سره تبا شو نوح علیہ السلام بچو زوی لاړ دریاب بو یوړ دا نبی علیہ السلام مبارک ته وګور ابو طالب ته ابو لهب ته وګور دغه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د صفا په غونډه باندې کله لومبه आवाज وکړ نو دا आवाज کوي اے فاطمه خپل لور ته आवाज کوي اے فاطمه دا اللہ نو یری گا گوری کدا اللہ نا اون یری دی او دا اللہ غضب در باندې راغی نو گوری زما لوري خود دې نشم بچ کو اے صفیه د پیغمبر تروري خپل ترور ته आवाज کوي دا اللہ دا عذاب نو یری گا گوری کدا اللہ دا عذاب نه بچ نشو دا اللہ قهر در باندې راغی گوری د پیغمبر امستار واریم هو گوری دل نشم بچ کو نصف فایده ور کوي او په هغه وخت کې چې دا دواړه مسلمانانی پلار نیک سړی دی او زویم مسلمان او زویم نیکی دا پلار دعاګانې دا پلار برکتونه غل سنا په دنیا کې فایده ورکړي په آخرت کې مور کوي او چې بچي بدعمل شو کافر شو یا بدعمل شو خپل عمل خراب دي نو د پلار یا د نیکه یا د رو یا د تربور په عمل ګور نه چې خلاصې دي سم د باز خلکو دا عقیده ده تاسو ګورئ کنه په دې لارو کوڅو کې دا ملنګان اکثر ګرځي نه کچکولونه وسره بین بتیزی بین سخا منز با نکی بلکل با منز نکی او دست با نکی پیجنی بام نا او پا خلقو با دمونا چی خلق مولا رازی سیب ملنگ بابا پا ما دم واچه ای خپل ځان خیر غواړي پتا رقم نه دم واچه منز نکی نه جی نه زخو د باب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ دوارو پسی بدش پی ورغی رپا بیسو علی شب اللہ تا عبادت شروع کی نو که پلارم نیکی زویم نیکی دواړه مسلمانان دي بشکا دا بزرگ پلار دا عالم پلار دا نیک پلار دی بچو ته فایده رسي دا الله په حکم غوري فایده دی چې دنیا کې الله ول نیکی ورکی اخرت کې دا پلار د برکت نه الله وسره امداد وکي او کړه د خپل عمل برباد دی او تباہ دی د پلار نشي بچ کول او د نوح علیه السلام ولی غرق شو ولی کافر شو علماء لیکي د خراب صحبت توجنه د نوح علیہ السلام سره بنه کې ناس دی او دا کافر سره به مجلس کو نو صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند کنه کانو خلق سره صحبت او مجلس او کلا بدی نیک کی او که بدانو خلق سره صحبت او مجلس او کنه بری بد کی خراب بدی کی
ښه مجلس هم اثر لري او بد مجلس هم اثر لري. ابا پلیتو سره او غلطو سره کېناستې ده، پلیت شو غلط شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه ته ولې مونږ په درون نظر ګورو، او قرآن حکیم کې رب العالمین مو ته په درون نظر ګوري. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. اے پیغمبره کوم صحابه چې تا سره د حدیبیه په مقام کې بیعت وکړه زه خوشاله یم. قرآن حکیم کې الله فرمایي والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. کم خلق چې د پیغمبر ملګري دي نبی علیہ السلام مبارک، نو اغي د کافرو مقابله کې سخت دي، په مسلمانانو رحم کوي. د سجدو نخي په تندو لګېدلې دي. الله د دې د ښکلي صفت ما په تورات کې هم ذکر کړی دی او په انجیل کې هم ذکر کړی دی. صحابه الله صفت کوي رضی الله عنهم ورضوا عنه. دا صحابه د الله نه خوشاله دي، الله رضوی نه خوشاله دي. دا ولې صفت کوي؟ صحابه ورته ولې وایي؟ لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحبت کړی، مرګرتیا ورسره کړې. دا خو عامه خبره ده، که د نیکانو مجلس کې کېناستې نیک بشې، که د بدانو مجلس کې کېناستې بد بشې. مولوي صاحب د خدای پاک وبخي، هغه به یو خبره کوله، د خلیل شیخ الله دې وبخي، زمونږ د دې کلي نیک سړی او د حاجي صاحب حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه د هغه مرید و. خلیل شیخ وایي چې حاجي صاحب ته یو ځل لګیا و چې حاجي صاحب چې ستا په دې مجلس کې مونږ ناست یو که نه، نو بس اولیاء یو بزرګان یو، او چې ستا د مجلس نه راپاسو نو نیکان یو، او چې بیا په لاره کور ته را روان یو نو مسلمانان یو، او چې کور ته ورسو نو بیا راته پته نه لګي څه شي یو. بیا راته پته نه لګي څه یو. دا د هغه مجلس اثر یې چې چاته نږدې شو د هغه اثر به دکې پیدا کېږي. د ګلاب ګل ته راواړې د جیب کې واچوه، لږ ساعت یې کېږده او بیا وغورځوه، نو ته چې هغه جیب له پوزه یوسې نو د ګلاب هغه خوشبویي به کوي. د کافرو دا سپینه ګولۍ راوړه بکس کې واچوه، دا سپینه ګولۍ، او بیا د جامې راوباسه، یو شوارو دو شوارو د بلې د هغه جامونه د کافرو هغه بوی دي. دا ګولۍ د کافرو ګولۍ خو اثر کوي په جامو کې، د ګلاب ګل خو اثر کوي په جامو کې. که معمولی غوندې ګندګي د پنسې پورې ونښته نو هغه پنسه بدبویي کوي. نو د بزرګ نیک عالم او پاک سړي مجلس کې که ته کېناستې نه به اثر نه کوي. دا پوړ په دې جومات کې پروت دی، دا پوړ به څوک یوسي او د ساروخ پو ته به یې واچوي؟ نه. دا لوښه چې کومه په دې جومات کې پرته ده چې زړه شي نو خلک یې هلته وغورځوي، په اوبو کې وغورځوي، یا تیلې ورته ورته کړي، هغه یوریم والا اوبو کې غورځوي. مونځ پې شوی دی، جومات سره یې ملګرتیا کړې ده. دا هغه دغه ته ځې د جبو ته ځې او د هغې نه لوښې راوړې او هغه د ساروخ پو ته اچوې. ځکه نو دا خو یو سره ساروخ پو ته واچوه. دا کڅوړه کې دا قرآن شریف ته لګېدلې ده، دا رومال دی که نه، څوک به پې پوزه سوڼ کړي ځکه نه. او غټه بې ادبي ده، غټه بې ادبي، غټه بې احترامي. د قرآن شریف بې ادبي دی وکړله. ولې؟ د دې کڅوړې قدر عزت به کوو، که خیره نه شي اوبو کې به غورځوو. د قرآن سره یې صحبت کړی دی، ملګرتیا ورسره کړې. نو که نیک سره دې صحبت وکړه او ښه خلکو ته نږدې شوې. یو بزرګ و چې د پخوا نیک سړی و، نو خپل استاد له لاړ وی صاحب یړه کې مې وسوسه غوندې وی زه هلک وم، نو ما نه یو ښځې یو زنانه د ناروا مطالبه وکړه. ما چې نه ګناه نه ځان مې ښه کلک کړ. اوس پکې شپېته او یا کاله تېر شو، بوډا شوم، اوس مې د زړه کې دا شیطان وسوسې غورځوي چې ګناه به دې کړې وه، توبه به رېستې وکړه. هغه وخت تیاره ګناه وراته ما وی بلکل نه کوم، قطعا دا ګناه نه کوم. او اوس هغه ګناه نشته، وړه کې مې دا وسوسې راځي، یاره دا ګناه به دې کړې وه، خیر توبه به دې ایستې وه که نه. دا ولې؟ هغه زمانه کې مې عبادت کم، اوس مې عبادت هم زیات دی او دا وسوسې راځي. هغه استاد ورته وی ټیک ده. وی ولې؟ وی هغه زمانه نبی علیه السلام ته نږدې وه، اوس د زمانه یو شپېته کاله د پیغمبر علیه السلام نه لرې شوه که نه. زمانه پاکه وه، پیغمبر علیه السلام ته نږدې وه. بجلی ته چې څومره کمه ځمکه نږدې وي هغه مره روښانه، او چې د بجلی نه لرې شي نو تیاره پکې زیاتېږي. زمانه نبی علیه السلام ته نږدې وه، پاکه وه، نو ستا ګناه تړه نه کېده. زمانه لرې شوه نو ګناه ته دې له کېږي.
خیر القرون ورته وایي د نبي علیه السلام زمانه، د صحابو زمانه او تابعینو زمانه. نو چې نیکانو سره، علماو سره، پاکانو سره، بزرګانو سره کېناستې، هغوی سره نږدې شوې، د هغوی اثر به د باندې پرېوځي. او که د هغې نه لرې شوې، د هغوی اثر به د باندې نه پرېوځي. پوډریانو سره کېنه، پوډري به شي، هغه در باندې خامخا اثر کوي. جوارګرو سره کېنه، جواري به کوي. غلطو سره کېنه، غلط به شي. نیکانو سره کېنه، پاکانو سره کېنه چې هغوی کوم د دین خبرې کوي، الله به دیندار او نیک به دي کوي. نو د نوح علیه السلام بچې کنعان د هغه پلار سره نه کېناسته، د هغه اتیو مسلمانانو سره نه کېناسته، او هغه بدانو سره، هغه پلیتانو سره، هغه کافرو سره ګرځېده. الله ذوالجلال نوح علیه السلام نه زورونه ورکوي. فلا تسألني ما ليس لك به علم. ورې بې سوچ او بې پوهې ما نه تپوس سوال ونه کوي. ته د هغه بچي تپوس کوې، خو د بدانو ملګری ظاهر کې خو ستا بچی خو په حقیقت کې ستا د اسلامي او روحاني بچی نه و. د هغوی سزا به ورکوم کوم چې د قوم سزا. الله ما چې کومه خبره وکړله او سوچ مې نه وکړې پروردګار الله پیغمبر دی راله پې چپه او زوی ورته خوا غرق که د نوح علیه السلام کشتۍ په اوبو کې په هوا شوه. ویلي و که نه ان تسخروا مني، که تاسو ما پسې نن خاندې او ټوقې را پورې کوې چې ترکان شو په وچه کشتۍ جوړوئ، فإنا نسخر منکم، یو زمانه به راشي بیا به در پورې مونږ خاندو. او واقعي چې کافر ته الله عذاب ورکوي او مسلمان ورته ګوري نو خامخا ورپورې خاندي. 6 میاشتې کشتۍ جناب په اوبو ګرځېدله، 6 میاشتې بارانونه و، اوبو ځمکې رو خوټ کولې، اسمان نه اوبه را پرېوتې، او 6 میاشتې مکمل سیلابونه بیږي. 6 میاشتې الله داسې کړل چې د هغوی هغه وجودونه او د هغې هغه هر څه تباه و برباد شو. او دا کشتۍ د چکر لګوي، راله د بیت الله مکې مکرمې ته من دا کشتۍ راورسوله، هغه تاویږي، چپې وایي. او بعضې مفسرینو لیکلي چې د بیت الله هغه خدای پاک اوچت که هغه بیت الله دغه دی باندې م لګیا دي اوبه تاویږي. د بیت الله خواله چې کشتۍ راله وي 7 چکرې م پکې ولګولې، په هغه فضا کې پې رب العالمین 7 چکرې م ولګولې. بیا هغه کشتۍ رب العالمین بوتله هغه عراق ته، هغه د جودي غر ته یې ورسوله. بس الله حکم وکړه اسمان ته یا سما وقفې، بس دا اوبه دې بند ځمکې اوبه دې ځان ته راکړه. اسمان ته وایي اوبه دې وچې کړه، اسمان اوبه وچې کړې، هواګانې شروع شوې، لمر شروع شو، لاندې ځمکې دریابونه وبهېدل، اوبې ځان کلې، ځمکه وچه شوه، تېزې تېزې خشته خشته هواګانې پرې تېرې شوې، وچه کلسه شوه. د جودي غر د پاسه کشتۍ ودرېده، د عاشورې ورځ وه. قوم ته کوشو، نوح علیه السلام ته کوشو چې رالل، ایس د هغه کافرو نام و نشان هم نشته، اسم نشته. هغه اتیا مسلمانان دي، بوتان هم لاړل، بت پرستیم ختمه شوه، شرک هم ختم شو، کافران مردار هم شو، لاړل او جهنم ته ورسېدل. د الله داسې قهر. ان بطش ربک لشدید. نبی علیه السلام ته الله فرمایي ګورې زما نیول ډېر سخت دی، زما ګرف ډېر سخت دی، چې کله زما ګرف شروع شي زما د ګرف او زما د قهر نه څوک خلاصېدی نه شي. مونږ خلک خو ډېر غاویره یو، ډېر زیات غرور کوو، ډېر زیات کبر کوو، ډېره لویي کوو. خو ګورې دا وختي لویي ده، دنیا کې به لویي مو کې، پیسه به هم پیدا کې، دولت به هم پیدا کې، لویي به مو کې، خو ګورې خاورې شته، هلته به څه کې. او څه پته لګي چې دې خاورو ته کله رسو. 1 غنټه پس سړی رسي که 2 پس رسي که شواروس پس رسي که 10 کاله او که 20 کاله پس رسي. او دا ذات ګورې په دنیا کې هم دا وګوره، د نوح علیه السلام قوم او د عادیان او سمودیان او د لوط علیه السلام قوم دنیا کې رونیولې. مسلمانانو هر وخت په دې زړه کې د الله یاره ساتئ، بس دا ګورې زموږ د کامیابۍ نښه ده. قوم الله تباه کړ. د هغې نه پس 3.5 کاله نوح علیه السلام په قوم کې مسلمانانو کې تېر کړل. رب العالمین ته نوې نسل شروع کړه، خشته ښکلې سوچه مسلمانان پاکان د الله عبادت پې کو. نوح علیه السلام یې مشر مو، روحاني پلار یې مو، پیغمبر یې مو، د الله احکام او حکمونه و ایم ورته رسول. یو پکې کفر نو، شرک پکې نو، بت پرستی پکې نه وه، د الله عذاب پکې نو، میوې خدای پاک پیدا کړې، ځمکې الله آبادې کړې، فصلونه زیات شو. د هغې کافرو هغه ټول علاقې رب العالمین دوی ته هر څنګه پاتې خشته مزېدارې پاتې کړي. الله فرمایي قرآن حکیم کې ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، موږ نوح علیه السلام خپل قوم ته راولېږو. فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما، 50 کم زر کاله پکې تېر کړل، لیکن دیو نه منه، دې تکذیب وکړه، مخالفت یې وکړي، جګړې ورسره وکړي. فاخذوهم الطوفان وهم ظالمون، طوفان پرې راغی او دا ډېر ظالمان غرق او تباه شو. نو رب العالمین په قرآن حکیم کې دا واقع ذکر کوي، د هغې برخې لپاره ذکر کوي. د نیکانو د پیغمبر مخالفت به نه کوي، بس د الله خلاف به نه کوي، بت پرستی به نه کوي، کبر به نه کوي.
که څوک درته دعوت کوي څوک درته دین ښیي دا به نه وایي چې ته پلان کې راغلی مستي به نه کوې کبر به نه کوې دا به نه وایي ته خو د ما په شان ته په خپل عبادت نه کوې او ما ته وایې دا خبرې به نه کوې د الله عذاب له به دعوت نه ورکوې د نیکانو د علماو مخالفت به نه کوې